تازه خبر عبدالله ته واک ورکړل شو. څومره غني عبدالله ته د څه شي صلاحیت ورکړ او عبدالله څومره ومانه. ویډیو را سره تر پایه وګورئ چې له حقیقته مکمل خبر شئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمي وایي د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ د سیاسي لانجې په حل کې پرمختګ شوی ده. هغه تلوین وروسته ویلي چې ژر به د عبدالله په مشرۍ د مصالحې شورا جوړه شي او له طالبانو سره د مرکچي پلاوي صلاحیتونه به هم د همدې شورا له خوا وټاکل شي. ډېر ژر په پام کې ده چې ډاکټر عبدالله په دغه د مصالحې شورا مسؤلیت واخلي او پروسه به په خپل کار پیل وکړي. شورا به له هغه وروسته چې عبدالله راځي او په پروسه کې شامل کیږي او مسؤلیت یې واخیست، مشورو ته به په پام مخکې ځي. د ولسمشر غني او عبدالله سیاسي لانجې له میاشتو را په دې خوا دوام لري. که څه څو ځله دغه ستونزې حل ته د دواړو لورو د نږدې کېدو خبر ورکړل شوی، خو تر اوسه نه ده حل شوی. د ولسمشر غني دغه کار ته خلک لږ څه اندېښمن دي. د ولس په خبره چې عبدالله او ټیم یې د وړتیا نه لري چې د صلح مذاکرات رهبري کړي او افغانستان له د کونیني مشکلاتو څخه وباسي، ځکه چې عبدالله ترڅنګ په ټیم کې داسې خلک شتون لري چې د افغانستان د منافعو تر ټولو ستر مخالفین دي چې وخت او تاریخ دا هم ثابته کړې ده. نو دوی به څنګه دغه ورکړل شوی مسؤلیت د افغانستان په خیر حل کړي؟ نو دا معلومه خبره ده چې دوی د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو مزدوران او جاسوسان دي. نو دوی به دغه پریکړه او مسؤلیت به د دوی هیوادونو په خوښه رهبري کوي. خو د عبدالله غوښتنه هم وړه نه ده. هغه بیا د نیم حکومت غوښتونکی ده او په دې نه پوهیږو چې عبدالله څنګه دغه څه هم منلی ده. او ولسمشر غني بیا په بار وایي چې افغانستان په دې کړکېچن حالت کې دوه سری حکومت نشي رهبري کوی او نه مشکلات حل کولی شي. نو ځکه دغه هیواد یو واحد لیدلوري ته ضرورت لري. لیدونکو، تاسو د ولسمشر اشرف غني په دغه سهم ورکړل شوي عبدالله ته څه نظر لرئ؟ تاسو ترې راضي یاستئ او که نه له موږ سره یې حتما په کمنټ کې پرېږدئ. درنو لیدونکو، که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.